السلام علیکم. له پژواکه لیدلوري ته ښه راغلاست. زه نجیب الله ژمن یم. له څو لسیزو راهیسې د افغانانو د وژنې، معلولیت، معیوبیت او له هغه وروسته د ژوند د نورو بدبختیو د پیل یو لوی او ښکاره لامل چې ټول یې وینو او پرې غږیږو نه درېدونکی جنګ دی. څو هغه نور لوی عوامل چې په تیرو څو کلونو کې د جګړې له مرګ ژوبلې ډېر او یا نږدې هغومره خلک وژلي او معیوب کړي نه یادېږي، نه بحث پرې کیږي او نه هم لا تر اوسه د افغانانو لخوا جدي ګڼل کیږي. له دغو یو عامل ترافیکي پیښې دي چې د نړۍ او افغانستان د ترافیکو او عامې روغتیا سازمانونو شمیرې ښیي چې د مسلسلو کلونو لپاره یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پژواک ته د ترافیکو د عمومي ریاست لخوا د نویو ورکړل شویو شمیرو له مخې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې د هیواد په کچه 1314 ترافیکي پیښې ثبت شوي او له امله یې 934 کسان مړه او 2028 کسان ټپیان شوي دي. د ترافیکو ریاست د تیرو 2 کلونو شمیرو ته په کتو تیر کال په اوسط ډول هره میاشت 221 تنه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د روان کال دا شمیره نور هم لوړه شوې او ترافیکي پیښو هره میاشت په اوسط ډول 390 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پورته شمیرې یوازې له ترافیکو سره د ثبت شویو پیښو دي. په تیرو کلونو کې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان چې له ترافیکو سره د ثبت شویو ترافیکي پیښو ارقام یې هم راخیستل، د ترافیکو ریاست له شمیرو یې د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه ده. د رسنیو د پخوانیو راپورونو په اساس د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د ریپورټ له مخې 2014 کال کې د جګړې له امله یوازې 3.5 کسان وژل شوي، خو ترافیکي پیښې هر کال 4700 افغانانو ژوند اخلي. دا مرګونې لړۍ له کلونو راهیسې دغسې دوامداره روانه ده او د پژواک د لیدلوري خپرونې نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. له موږ سره په خپرونه کې میلمانه د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر اکبرجان پولاد، د کابل د شکردرې ولسوالۍ پخوانی ولسوال ښاغلی ګوهر خان بابر، د ترافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر ښاغلی عبدالودود خیرخوا او د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د شرکتونو د اتحادیې مرستیال محمد نبی افغان میلمانه دي چې په دې موضوع ورسره غږیږو. لومړی پوښتنه به خیرخوا صاحب له تاسو څخه وکړو. د دې شمیرو په اړه باندې تاسې معلومات څه دي؟ له تیرو کلونو سره یې څه توپیر کړی او ولې مخ په بره روانې دي؟ هر کال له تیر کاله مرګونې ترافیکي پیښې او مرګ ژوبله لا زیاتیږي. اولا میخوایم که روی همون عوامل آفات ترافیکی یک بحث کوچک داشته باشم. اصلا حادثه ترافیکی یک پدیده شومی است که در تمام کشورها کماکان رخ میده و افراد ملکی را، افراد بیگناه را تومه مرگ میسازد و یک های دیگر را به مسئولیت های قسمی و دائمی مواجه میسازد. در کشور عزیز ما افغانستان هم حادثات ترافیکی حادث میگرده که ارتباط مستقیم، عوامل حادثات ترافیکی ارتباط مستقیم داره و ماهیت جریان ترافیک در بالای جاده. ماهیت جریان ترافیک در بالای جاده خود یک پدیده بسیار مغلق و پیچیده است که این پدیده باز هم ارتباط میگیره به سطح تعاملات و کنش‌های تمام شاملین ترافیک، هم از شاملین بالذات هم از بالواسطه با عناصر فیزیکی روی جاده. هرگاه تعاملات و کنش‌های شاملین ترافیک با عناصر فیزیکی روی جاده قانونی باشه، اصولی باشه و بر وفق همون مقررات ترافیک باشه، ماهیت جریان ترافیک سالم می باشه و گراف حادثات ترافیکی روز به روز سطح نزولی پیدا میکنه. اما متاسفانه بالاثر مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای که در راستای سیستم تامین امن و نظم ترافیکی وجود داره و این سیستم مربوط میشه به ادارات ترافیک و سایر اداراتی که در راستای تامین مسئولیت ترافیکی در بالای جاده با ادارات ترافیک و مشترک دارند ارتباط مستقیم به این داره که یکی از عوامل که گراف حادثات ترافیکی گراف صوتی پیدا میکنم اویی است که
یک ارگانهایی که مسئولیت مشترک مطابق اسناد تقنینی در رابطه با صیانت مسئولیت راننده و راهرو در بالای جاده با اداره ترافیک داره، متاسفانه مسئولیت‌های خود به وجه اثر از اون مسئولیت‌های خود مطابق همون وجایب و تلفات‌های خود که قانون برشان معول ساخته ادا نمی‌کنند. همین موضوع است که باعث از این میشه که ما در نظام ترافیکی خود حادثات ترافیکی داشته باشیم و حادثات ترافیکی ما سال به سال خطش بالا بره. از جمله مسئولیت‌هایی که باید در راستای تأمین مسئولیت ترافیکی در بالای جاده باید او به وقت زمان معینش ادا شود و مسئولین مکلفیت‌های خود با واقعیت درک بکنند، تثبیت بکنند. او هم مسائل جاده است، مسائل جاده‌ای است. جاده های ما فعلا در افغانستان شما ببینید جاده هایی که ما در مسیر شهرها داریم در مسیر 5 شهرهای کشور و این جاده ها از لحاظ عناصر هندسی ترافیک و از لحاظ ساختمانی ساختمان جاده مشکلات عدیده داره. هیچ نوع مسئولیت که در سیستم ساختاری جاده از لحاظ انجینرینگ ترافیک و از لحاظ مهندسی ترافیک باید به کار گرفته شود. در سیستم ساختاری جاده های ما به کار نرفت. امروز جاده های ما، جاده های شهرهای ما اصلا جاده های شهرها از خود نرم و استانداردهای به خصوص خود داره که یک جاده که مرکز کشور و بنادر سایر کشورها یا مراکز سایر کشورها یا به بنادر تجارتی وصل میکنه از خود مشخصات خاص خود داره از لحاظ مهندسی ترافیک. اما شما ببینید جاده های ما را که قسم ساختار شده که در نفس سیستم ساختاری خود جاده تخلفات ترافیکی وجود داره. مثلا جاده که مسیر شهرهای ما با عرض تقریبا 6 متر یا 5 متر از مبدا تا مقصد اعمار شده، اما در امی عرض کوچک جاده 2 لین ترافیک یعنی 2 خط سر ترافیک فعالیت داره و ترافیک راست زمانی که در حالی که همین عرض 6 جاده برای 1 لین ترافیک اعمار شود از لحاظ انجینرینگ ترافیک. اما زمانی که ما از طرف ترافیک سمت راست ما عملی سبقت میخواه انجام بده، این با ترافیک مقابل خود برمیخوره. اینو شما ببینید که چقدر این جاده ها غیر معیاری است. دیگه ما در جاده های ما از لحاظ هندسی ترافیک میل جاده های ما انحرافات به طرف راست و چپ داره، یعنی میل عمودی نداره. ما در گولایی‌ها، در محورها و در گولای جاده همو عملیه که جاده را استحکام راننده را در حین در خوردن در گولایی‌ها با سرعت کم یا با سرعت زیاد استحکام میبخشه و او عملیه سوپر الیویژن است که باید در گولایی‌ها با کار گرفته شود. متاسفانه در هیچ گولایی‌ها با کار گرفته نشده. سیستم ساختاری جاده های ما در داخل شهر هم نواقصات کلی خود داره. مثلا جاده های فرعی که با جاده های اتصالی وصل میشه، شما ببینید در نفس ساختاری خود جاده دیگه هم نواقصات داره. یعنی شوهای قوسی یا شوهای اتصالی جاده های فرعی نظر به جاده های اصلی با جاده قائمه تحت قرار گرفته که یک نقصه بسیار بزرگ در سیستم ساختاری جاده های ما محسوب میشه. بنابراین یکی از عوامل بسیار اساسی عمده که در سیستم ساختاری جاده های ما وجود داره او عامل بزرگ است در راستای بروز خطرات و حادثات ترافیکی که در این خطرات ترافیکی افراد ملکی مرگ میشن و یا مالیات قسمی و کلی پیدا میکنن. و همچنان در رابطه با سطح حادثات ترافیکی که سطح ارتقایی داره، باید خدمت ما عرض بکنم که پلیس ترافیک به خاطر جلوگیری از حدوث حادثات ترافیکی در داخل شهرها و در مسیر شهرهای کشور خاصتا
ترافیک مرکزی که در رأس مدیریت پلان و پالیسیش خودم هستم، با طرح و تدوین برنامه‌های با پلان‌های مجادله‌ای و حقوقی اهتمام مستمرانه ما به خرج می‌دهیم که و علی الرغم از اینکه ما مشکلات عدیده در راستای مسئولیت ترافیکی در بالای جاده از راه ساختمانی داریم و کوشش میکنیم که حد الوسع ما جلو حادثات ترافیکی رو بگیریم. اما متاسفانه بعض مشکلاتی که ما از لحاظ منابع بشری داریم، از لحاظ منابع مادی داریم، یعنی حالتهای پیدا میشه که باز هم حادثه ترافیکی حادث شود. اما ما پلان‌های خیلی خوبی را در این راستا طرح کردیم و مورد تطبیق قرار دادیم. مثلا ما مسئولین حادثات ترافیکی تمام ولایت کشور در سالن قرارگاه ریاست ترافیک جمع کردیم و اونا یک سمینار 15 روزه، سمیناری که 15 روزه همون چگونگی و اساليب حدوث حادثه را برشان تدریس کردیم که اونا در رابطه سره د تاسو پلانونو ته وروسته راځو چې دا څومره موثر دي او څومره نتیجه یې ورکړې ده او څه شی دي په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. اوس به ډاکټر صاحب پولاد له تاسو نه دا پوښتنه وکړو چې ترافیکي پیښو مرګ ژوبله او دا څومره پیښې چې هر کال کیږي او مخ په بره یې شمېرې روان دي، د دو په دې موضوع باندې ولې بحث نه کیږي؟ ولې دا موضوع جدي نه ګڼل کیږي؟ لا تر اوسه پورې د خلکو لخوا او د حکومت لخوا ولې جدي نه ورته کتل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې خو ولسوال صاحب او خیرخوا صاحب او افغان صاحب او د پژواک ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ګوره افغانستان کې یو لوی مصیبت دا دی چې خلک یا د ادارو مسؤلین پیښو ته یا مسایلو ته په سیستمي ډول نه غواړي حل لار پیدا کړي. هر څوک په انفرادي ډول یا یو اکسیز کار کوي او هغه د لوټي ایښودلو کار دی کوي او ځان ترې ولې په اساسي ډول نه غواړي چې یو ستونزه حل شي. وطن کابینې یو وخت فیصله وکړه چې تاسو دغه اوس د امارت په وخت تاسو دغه په دې لپاره یو طرحه جوړه کړئ. کله چې د طرحې جوړولو لپاره ترانسپورټ وزارت کار پیل وکړو، دغه وخت ما دا مسله وړاندې کړله چې موږ لومړی باید ارقام ټول کړو او د هغې ارقام پر بنا باندې موږ باید یو تحلیل وکړو او د تحلیل پر بنا باندې بیا د ستونزو د حل لارې پیدا کړو. ولې متاسفانه دا و چې نه دې ته اوس وخت نشته چې موږ اوس ارقام جمع کړو، تحلیل وکړو، دغسې یو طرحه جوړه کړئ. نو فکر وکړئ چې د مسایلو سره په دې ډول برخورد کیږي نو د حل لاره به څنګه کیدای شي چې په اساسي ډول یا ورته پیدا شي یا هغه تطبیق شي. خو خوشبختانه چې په دې وروستیو کې د ترانسپورټ وزارت ځینې طرحې وړاندې کړلې او هغه د کابینې نه تېرې شوې. یو د هغې نه د جی پی ایس سیستم فعالول و چې د چهارشنبې په ورځ باندې خوشبختانه هغه افتتاح شو. جی پی ایس سیستم دا کولی شي چې هم ډریور کنټرول کړي، هم د موټر سرعت کنټرول کی، هم د خنیه حالت د واسطې کنټرول کی. خو کچېرې کې دا په هغه ډول چې لازم دی د هغې نه کار واخیستل شي. فرضاً شرکتونه په دې کې فعاله برخه واخلي، خپله اړونده وسایط تر هغه لاندې ونیسي، کنټرول لاندې ونیسي او جی پی ایس سیستم دپاره منظم دوی کار وکړي او خپل موټر تعقیب کړي او ترافیک هم دا کار وکړي، ترانسپورټ وزارت هم دا وکړي او په ګډه دوی خپل سیستمونه هم سره وصل کړي. ولې متاسفانه اوس ادارات حاضر نه دي چې سیستمونه د یو بل سره وصل کړي. حال دا چې کابینې دا فیصله کړې ده چې دوی باید هم ریاست ترافیک، هم ترانسپورټ، هم فایدما، هم د ګمرکاتو معاینات، ټول سیستمونه باید سره وصل کړي تر څو یو بل نه بشپړ خبر وي او د یو بل کولی شي چې د یو بل سره مرسته هم وکړي په دې هکله. اوس ګورئ تاسو کچېرې کې وګورئ تقریبا اکثریت مطلق موټر هغه نه لري، اسناد نه لري. کله چې یو موټر سند نه لري تاسو څنګه کولی شئ دا تر مدیریت لاندې راولئ؟ بله خبره دا ده چې اکثریت ډریوران په ترافیکي قوانینو نه پوهېږي او که پوهېږي څوک دې ته غاړه نه ږدي، یعنې د قانون نه د فرار یو فرهنګ موجود دی. بله خوا نه که چېرې ریاست ترافیکو ته راشئ، ریاست ترافیک دومره حیثیت لاسه ورکړی دی عموما ترافیکو چې هیڅ څوک د دوی په خوله باندې تریخ پیاز نه خوري.
او د عین زمان کې دوی مسلکي نه دي. که چیرې کې دوی په اوسني عصر دا مسلک زده کړي او دوی د اوسني عصر د ټکنالوژۍ نه کار واخلي، زه یقین لرم چې د دغه ګراف به ډېره ټیټېږي د کومه پېښې چې ترافیکي پېښې کېږي. یعنې موږ اوس دلته یوې خوا نه باید د ترافیکي کلتور رامنځته کړو، په عین زمان کې موږ قوانین باید مقررات باید زیات دقیق او د خلکو لپاره د پوهېدلو وړ هغه وګرځوو. بلې خوا نه ترافیک خپله باید دا ظرفیت پیدا کړي چې د ترافیکو په توګه دوی خپلې دندې ترسره کړي. اوس تاسو که چېرې کابل ښار وګورئ، په یو چرۍ کې به 10 نفره ترافیک ولاړ وي، خو هغه یو چرۍ به نشي تنظیمولی. ولې؟ یوې خوا نه زورواکو دا فرهنګ رامنځته کړی دی چې ترافیک باندې د وار کړلو او د ترافیکو ته سپک ویل دا اوس یو فرهنګ ګرځېدلی دی. هېڅوک د ترافیک په اشاره او د هغې په غږ او د هغې په شپېلک باندې هېڅوک نه راهنمایي نه کوي. ښه ډاکټر صاحب، تاسو ته به وروسته راوګرځو. اوس به هم افغان صاحب تاسو ته د پړې وګوته نیول کېږي، ځکه د افغانستان د ترانسپورتي شرکتونو د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو په د شورا په حیث باندې چې تاسو موټرونه هم د تاسو دي او موټر چلوونکي هم اکثره د تاسو لخوا وي. تاسو د ترافیکي پیښو موضوع سره څه ډول برخورد کوئ؟ یوه برخه یې چې ویل کېږي د موټرو د اسنادو د ډرایور یا د موټر چلوونکو د اسنادو نه لرل، قوانینو سره د نه اشناتوب یا هم د قوانینو نه مراعتولو له امله ویل کېږي چې ترافیکي پیښې کېږي. تاسې له دې موضوع سره څه برخورد کوئ؟ مننه، سلامونه تاسو ته، ګرانو مېلمنو ته او اورېدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په دې 22 کلو کې جنګ نه اخوا ته ډېر تلفات به ترانسپورټ له لارې افغانانو ته رسېدلي. دا موږ منو، خو دا لکه مخکې چې مدیر صاحب د ترافیکو ویلې، لکه معین صاحب چې ویلې، داسې موږ هم ملامت یو، ترافیک هم ملامت دي، ترانسپورټ وزارت هم ملامت ده، او دې ته یوه جامع تګلاره دلته داسې ده په دې تېرو 20 کلو کې دلته هیچا مسؤلیت نه ده اخیستی. هر سړي خالي لوټه ایښې ده او پې تېر سوی ده. که ترافیک دي، که ترانسپورټ وزارت ده، که موږ شرکتو والا یو، که موټردار یو، دلته بنیادي کار نه ده سوی. ترانسپورټ یو له هغو صنفو نه ده چې د افغانستان په دې جغرافیا کې یو مهم صنف ده، یو مهم رول لري او له هر اړخه ډیر مهم سکتور ده. اما متاسفانه دې ته 1% هم بنیادي کار نه ده سوی. موږ دا څه ناخوالې دي، دا څه بدبختۍ چې دي، دا که درته وایم چې 50% د ترانسپورټ د چتر لاندې دا حل کېږي چې دې ته یو ګډ میکانیزم جوړ شي، یو صحیح تګلاره جوړه شي. لکه وختي چې معین صاحب ویلې چې ترافیکو چې موټردارو ته جواسیر نه لري، دغسې لکه مدیر صاحب چې ویلې چې موټردار نه دي خبر. زه دا ټول منم، موږ ټول باید خپل پړه ومنو. اوس که ترافیک وایي چې موږ نه یو ملامت، ترافیکو 1% هم کار نه ده کړی. له دې مخکې ترانسپورټ ته یا ترافیکو په خپل بخش کې پرته له پیسو راغونډولو نه او پرته له جیبو ډکېدو نه یو شی هم نه دي کړي. دغسې که ترانسپورټ وزارت په دې 50 کاله کې موږ ته طرحه نه ده جوړه سوې. معین صاحب خبر ده، معین صاحب ته معلومات شته، موږ ته چې بنیادي کار نه ده سوی، نه بنیادي فکر سوی. او موټردار ترانسپورټ کې هغه کشر لګیا ده چې په دې سیمه کې، په دې جامعه کې هغه چې بله لاره ورکه شي، بل کسب ترې ورک شي، موټرداري د هغه اخرنی کسب ده. نو په موټردارۍ ته هغه خلک راغلي دي یا هغه خلک کې لګیا دي یا هغه د موږ ورونه کې لګیا دي چې هغه له حالاتو نه دي خبر. دویم لکه وختي چې مدیر صاحب ته وویلې، موږ سرکونه مکمل خراب دي، موږ په تېر کې هم سرکونه معیاري نه ول، یو څه سرکونه خراب دي، یو څه ترافیکي نظام نشته، یو څه د موږ شرکتو والا مسؤلیت خپل نه اخلي، یو څه موټروانان موږ بعضې په نشو اخته دي. مشکلات له هرې خوا نه دي، مشکلات مختلف دي، مشکلات دا رقم نه دي چې ترانسپورټ هم په غټه کې په یو بخش کې هم کار نه ده سوی. که ترافیک دي، که فایدامه ده، دغه اوس که درته وایم
په دې 100 کلو کې چې دا کوم سړکونه جوړ شوي دا مکمل ختم شوي. اوس یې پایدامي وزارت وزن کنټرول کړ، یعنې هغه بنیاد یې کېښوده چې دا سړک له څه شي خرابېده، دې ته تاوان څه شي رسا. اوس دوی پرې پوه شول چې اول باید موږ وزن کنټرول کړو، بعد له هغه سړک جوړ کړو. دغسې د ترافیکو مدیریت موږ بار بار خواهش کړی دی، دغه د معین صاحب ستا ترافیکو مسؤلین هم ستا، موږ ورته ویل دي چې یو وارې تاسې د موږ موټرودار په خپل جال کې راوړئ. دا اوس د موږ داسې موټر دي 60 کاله بقایا دي، موږ نه دغه پیسې په غیر قانوني لارو اخیستل شوي دي، داسې نه دي. تېر حکومت کې به یوه پیره کې له موږ نه 100,000 نه تر 1,000 پورې له هراته بسې له کابله پورې راته موږ نه به غیر قانوني پیسې اخیستل کېدې، ترافیکو د پولیسو د بل په نامه. زه به یې پرېښودم چې زه باقي بقایا سم او زه متخلف سم، د دوی به هم غوا لنګوله او موږ به هم بس د سړک په سر معامله په نغدو خلاصول او دغسې به تلو. موږ به ویل څه په څپو کې ورته درېږو. موږ اوس چې کله نه امارت راغلی ده، موږ بار بار دا خواهش ترې کړی ده چې تاسې هغه زاړې بقایاجات پرېږدئ، امارت ته معلومات شته، موږ یو وارې تاسې په خپل کنټرول کې راولئ، تخفیف راکړئ او په نس شي باندې موږ یو وارې قانون ته راولئ، بعد له هغه بیا تاسې هغه خپل قوانین په آینده کې را باندې تطبیق کړئ. ځکه موږ سره ډېر غټ ظلم شوی، ترانسپورټ سره ډېر غټ ظلم شوی، 1% هم موږ ته کار نه ده شوی. په دې تېرو 22 کلو کې په دې میلیاردو ډالرو کې باندې یعنې چې راغلي افغانستان ته ترانسپورټ ته 1% هم کار نه ده شوی. نه موږ سره چا کومکونه کړي، موږ موټردار در په در رسول دي، موږ سرمایه ورکې شوې او ټول عمر موږ د نورو د دبي لاندې ژوند کړی ده چې 1% هم د موږ حقوق نه دي راکړل شوي. د څه شي په خاطر د موږ ترانسپورټ وزارت هیڅ نه و، بالکل نه یې طرحه وه، نه یې تګلاره وه، نه بل څه. د ترافیکو په اړه به خیرخوا صاحب وروسته ځواب ورکړي. تاسې چې د دې برخې شورا لرئ او خپله د شرکتونو ترمنځ د همغږۍ لپاره او د ستونزو او د خلکو ستونزو لپاره دغو ترافیکي پیښو برخه کې تاسې په خپله یعنې پرته له دې نور عوامل څه دي؟ یو لوری تاسې سیاسي، تاسې څه تګلاره ورته لرئ یا د کوم طرز العمل له مخې نه مخکې ځئ له دې موضوع سره؟ ما وختي وویلې حکومت باید شرکتو ته خپل مسؤلیت ورکړي، د شرکت څه مسؤلیت ده، د ترافیکو څه مسؤلیت ده، د موټردار څه مسؤلیت ده، په کوم میکانیزم، په کومه تګلاره یا په کومه کوالټۍ باندې یو موټر دلته باید راسي فعالیت وکړي، موټروان راسي فعالیت وکړي. دغه وختي لکه معین صاحب چې ویل چې GPS سیستم رښتیا وایي دا دوی پیشنهاد کړی چې دا ډېر په حادثو کې ډېر رغنده رول لري او کولی شو چې تر یو حده پورې مسؤلیتونه سره وویشو. شرکت ته ووایي چې که تا موټر له دې وخت تر دې وخته پورې اوس له کابل نه تر کندهاره پورې سړک خامه ده، هغه سرعت او هر څه باید قید شي او بیا ورته ویل چې دومره تاسې په دومره وخت کې باید ورسېږئ، په لاره کې تیز رفتاري باید ونه کوئ، سړک ته په کتو په کوم حالت په کوم وخت کې په کوم حالت کې باید تاسې رفتار وکړئ. نو که خبر دا ده چې حکومت دغه وجه دغه کوم میکانیزم د GPS جوړ کړی ده له دې نه استفاده وکړي. موږ مخکې هم دا خواهشات ترې کړي دي. دویم ترافیک باید دې ته ډېر متوجه اوسېږي چې هغه ورونه یعنې دوی په شاهراو کې باید کنټرول شروع کړي. موږ ډېر مخکې په تېر حکومت کې په اوس حکومت کې بار بار دوی نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ تاسې باید سیار ټیمونه ولرو، موټردارو ته په ترمینلو کې په شاهراو کې ورته ودرېږو، د دوی فزیکي حالت، د دوی روحي رواني حالت. یو موټروان چې له هراته را روان دې برخې ته وروسته راګرځو، خو زما پوښتنه جواب نه سوه. داسې ښکاري چې د شرکتونه هېڅ کوم لا تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې کوم طرز العمل څه نه لري، یعنې دوی یوازې مسؤلیت لا تر اوسه تر دې حده ګڼي چې ولې د حکومت لخوا کوم څه نه دي سوي یا کومه تګلاره نه ده جوړه سوي، خو د یو اړخ په حیث باندې چې شرکتونو موټرونو ټکر کوي، د لسګونه کسانو ژوند له خطر سره روزمخ کوي. دې برخې ته فکر کوم لا تر اوسه پورې لکه نورو برخو کې څومره خپل مسؤلیت ټول نه مني، عام خلک هم شرکتونو هم فکر کوم لا تر اوسه پورې نه دی منلی. خیر په دې به وروسته خبرې وکړو. له ولسوال صاحب څخه به دا پوښتنه وکړو. ولسوال صاحب، تاسو چې د کابل په مختلفو ولسوالیو کې له خلکو سره په تماس وئ او
ممکن د تاسو په ولسوالیو کې هره ورځ ټکرونه کېدل د ترافیکي پیښو ټکرونو د ترافیکي پیښو په اړه باندې په ټوله کې نورو میلمنو هم د عواملو په اړه وویل. تاسو په نظر عوامل څه وو؟ مننه د ګډون ټولو ګډونوالو ته د بس ټولو ګډونوالو سلامونه وړاندې کوم کتونکو ته اورېدونکو ته. یګانه عامل یې دا هم دی چې کله د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې ولسوال وم پر دغه شارع باندې به ډېرې حادثې ترافیکي رامنځته کېدلې. هغه دا و چې هغه کسان نوي موټر واخلي او د ډریوري سره بلد نه وي او د موټر سره استفاده کوي او د شارع د سره هم بلد نه وي، حادثې رامنځته کېږي چې باعث د مرګ ژوبلې د زموږ افغانانو کېږي. او لکه څنګه چې تاسې نن د عباس تایر کړی دی د ترافیکي پیښو کې چې زموږ کوم افغانان په تېرو کلونو کې په اوس کې له منځه ځي، دا ډېره غټه ستونزه ده د افغانانو دپاره. او دلته ترافیکي قانون نه مراعتول دي. دلته باید د ترافیکو ریاست د خصوصي شرکتونو ترانسپورتونو رئیسان او ترانسپورت دا ټول مسؤلیت واخلي او عام خلک ترافیکي قانون هغه ډریورانو ته چې لیسنس اخلي وروښيي او باندې تطبیق یې کړي قوانین ترافیکي چې مراعات شي، هم د دې حادثاتو جلبګیري کوي. اوس اکثره وخت به چې سروبي کې زه ولسوال وم په تېر نظام کې ترافیکي پیښې چې به وشوې چې تاسې به هلته مرګ ژوبله به رامنځته شوې وه، هغه ډریور څه چې به تاسې پوښتنه وکړه هلته لیسنس به یې نه درلودی، نو کله موټر به نه وی اخیستی و، پیسې به پیدا کړې وې او چې چلاني به یې کوله. دا باید یو سیستم لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب پولاد ورته اشاره وکړه، جی پی ایس سیستم چې ورسره نصب کړي او هغه چې چلاني سره جلبګیري وکړي. کله په خارجي ملکو کې چې د یو سلو په عمومي شاراو باندې تر 115 اضافه چې ولاړ شي جریمه کوي، دغسې یو سختګیرانه قوانین چې رامنځته کړي د ترافیکو په بخش کې، نو امکان شته چې د دې ترافیکي حادثې سره جلبګیري وکړي. د تاسو په ولسوالیو کې تر ډېره پورې عاملین څوک وو؟ لکه دا تاسې به چې لومړی لیدونکي وایي د داسې ورته پیښو، آیا ډرایوران به وو که نه؟ لکه نه نظارت به وو، د قانون ماتول د چا لخوا به وو؟ آیا د ترافیکو لخوا چې نظارت یې نه ورځنې کاوه که نه تر ډېره پورې به ډرایورانو مسؤلیت کوي؟ دلته دواړه مسؤل هم به ترافیکو قانون نظارت نه کوي، کنټرول او ترافیکو به مراعات ورسره کوي د ډریورانو سره، هم به ډریوران ملامت. اکثره ډریوران لکه د ترانسپورتي باربري موټر در خپل هغه معینه وزن تونه لوړ بار کړی و، اکثره به په مایفر په ساحه کې دا غټ موټر چې د تجارتي مالونه به د پاکستان نه راوړل یا به د کابل پاکستان ته وړل، دلته به دا پیښې کولې، مرګ ژوبلې به یې رامنځته کړې وه. حتی دا واړه د سورلۍ موټرو سره به یې ټکر کړی و چې دا باعث د دلخراش حادثې د ترافیکي به وشوې. په دې کې دواړو خپل مسؤلیت نه ادا کوي. او هغه باربري موټر ترانسپورتي موټرو چې کم 20 ټنه یا 25 ټنه دوی ته وزن ټاکل شوی و، تر هغه به وزن دوی زیات بار کړی و، بیا به موټر نشو کنټرولولی او بیا به موټر بې ارادي حادثې ترافیکی به رامنځته شد. باور صاحب مننه. خیرخواست صاحب، پس به شما برمیگردیم. شما از پلان به خاطر جلوگیری از حادثات ترافیکی پیشتر گفتین، در مورد او اگر بیشتر صحبت کنید و این پلان ها تا چی حد موثر بوده، تا فعلا چی نتیجه داشته، در کاهش حوادث ترافیکی چی نوع تاثیر داشته؟ بسیار خوب. قبل از ارائه جواب یک تفسیری کوچک دارم برای گفته‌های جناب پولاد صاحب که بیشتر اظهار داشتن که ترافیک حیثیت عزت خود از دست داده. خب اگر ما شما به صورت دقیق این موضوع را بررسی بکنیم، به واقعیت در طول 20 سال نظام فاسد گذشته که فساد گسترده در تمام ادارات ترافیک مستولی بود، ترافیک عزت خود از دست داده بود. اما الحمدلله حال بعد از فتح و بعد از استقرار امارت اسلامی افغانستان، بالاثر توجه مقامات محترم امارت اسلامی افغانستان از نظام ترافیک افغانستان و از منصوبین ترافیک افغانستان، از کارکردهای ترافیک،
الحمدلله حیثیت حقوق عزت پرستیش همه پرسنل ترافیک تا حدی که میبینم پیش از 20 سال و بعد از 20 سال و فعلا یعنی زمانی که جریان داره فکر میکنم در ترافیک زیاد تغییرات نیامده و در حوادث هم تغییرات زیادی نیامده. یکی نظام تغییر کرده یا پیش از این چی بود یا پس از این چی بود. اما ما در مورد پلان هایی که ترافیک کابل و تمام کشور در نظر دارد چی تاثیر داشته؟ چرا بازم کاهش نیافته؟ از سال پیش امسال حادثات ترافیکی زیاد شده و تلفاتشان هم نیز بیشتر شده. یعنی چرا این موضوع فکر میکنم این موضوع سیاسی نیست و اکثرا از طرف ترافیک مردم و شرکت های باربری و اینا مسئول سه طرف هستند، ملت و دولت هر دویشان. و نظر شما چرا این پلان ها تا حال موثر نبوده، نتیجه مثبت نداده؟ اگر موضوع سیاسی می بود از سال پیش امسال یعنی تلفات کمتر می بود. خب پلانای ما پلانای جامعه مدون ترتیب کردیم. او را به تمام ادارات چی در شهر چی در مدرسه. ډاکټر صاحب تاسو ته به راوګرځو. مخکې مو د طرحو په اړه باندې یادونه وکړه چې پرته له ارقامو او شمیرو یعنی مخکې له ارزونې نه پرته په ځینو طرحو باندې کار کېدلو. ولې دا ډول برخورد کیږي؟ د ترافیکو د ریاست د خبرو نه او د مسافرتي شرکتونو د شورا او د دوی له خبرو نه او ترڅنګ د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دا موضوع لا هم جدي نه دی نیول سوي. د وروستۍ طرحه بیمې په اړه چې وه دا څومره عملي سوه یا نور څه په کار دي؟ ولې دا موضوع لا هم جدي نه ګڼل کیږي یا نه نیول کیږي؟ موږ ګورې هر شي ته په علمي ډول باید برخورد وکړو، نه دا چې په پخوانیو عنعنوي او سنتي لارو چارو باندې نن ستونزې نه حلي. موږ پرته د ارقامو نشو کولی چې تحلیل وکړو او تحلیل چې درست نه و بنان د حل لاره درسته ټاکل شي. که چیرې ترافیکو ته تاسو لاړ شئ، ریاست ترافیک ما ان د ډاکټر نجیب په وخت کې یو موضوع باندې کار کولو، ان د هغې وخت نه یو ستونزه موجوده ده چې که چیرې تاسو یو ترافیکي پیښه کېږي د هغې لاملونه به هېڅ وخت تاسو هلته درست ونه وینئ چې دوی ثبت کړي وي. سړک کې لامل وو، سواري کې هغه موټر لامل وو، د پیاده رو کسان د دې لامل وو او که د خپله ډریور خو هېڅ وخت به دوی تاسو ونه وینئ چې کتاب کې داسې هغه سبزي حوادث کې دې نه دقیق تحلیل وکړئ او د دې تحلیل په بنا باندې د حل لارې وټاکئ. ډاکټر صاحب تاسې غږ موږ ناورو. افغان صاحب تاسو ته به راشو. تاسې مخکې وویل چې دولت او د ترافیکو او د شرکتونو ترمنځ همغږي نشته. تاسو په نظر سره څه باید کار وشي؟ څنګه دا همغږي زیاتېدی شي؟ اصلي خبره خو دا ده لکه وختي چې ما ویلې هېڅوک خپل مسؤلیت ما وختي درته ویل اول موږ شرکتو والا موټرداره ټرانسپورټران خپل مسؤلیت نه پیژنو، خالص عوایدو ته سترګې دي، نه ترافیک دغسې نه ترانسپورټ وزارت. لکه وختي چې معین صاحب ویلې پخوا ډېر یو بد کلچر دغه و چې هر سړي خالي دغه خپلو جبو ته کار کاوه، خپل جبونه یې ډکول. اوس تر ډېره موږ خپله چې منظم سوي، شرکتونه منظم سوي دي، موږ خپله غواړو چې هغه قوانین چې د ترانسپورټ مربوط کېږي، هغه که ترافیک دي که ترانسپورټ وزارت دي، دغسې پایدامي وزارت دي چې موږ ته سړکونه باید جوړ کړي. که یو سړک جوړ نه سي چې هر څومره موږ ووایو دا حادثې به بیا راځي، و د کابل او د کندهار سړک تر هراته پورې دا یو طرفه سړک ده، هغه د دې مساحت ډېر کم ده، نو درې موټره په یو ټایم کراسینګ نشي سره کولی. نو چې رفتاره موټر چې هغه مسافر بری دي، هغه سوارلۍ وړي،
هغه مجبوره ده چې له یو بل موټره مخکې سي، نو هغه هلته دوی ته دغه حادثې مخ ته راځي. که خبر دا ده چې په ګډه ټول ارګانونه یو سړک جوړېږي، نن سبا 7 متره جوړېږي یا 6 متره جوړېږي، هغه باید 9 متره جوړ شي که یو طرفای. هغه مساحت باید په نظر کې ونیول شي چې په یو ټایم باندې څنګه 3 موټره دلته تیر شي. دغسې ترانسپورټ وزارت باید میکانیزم داسې ورته جوړ کړي چې هغه موټر، هغه ترانسپورټران یا هغه تیز رفتاره موټر په کومو قوانینو یا په کوم سیستم باندې مخ ته لاړ شي. موږ شرکتو والا خو ما وختي هم درته ویلې، ترانسپورټ یو هغه سکتور ده د موږ په افغانستان کې چې بلکې صرف چاته پاتې نه شي ترانسپورټ ته مخه کړي. ټول بې سواده، ټول هغه خلک چې په جامعه کې بل کار نه پاتې شي هغه ترانسپورټ ته مخه کړي. که خبر دا ده چې د حکومت په نوې پالیسي کې که د ترافیکو ده که د ترانسپورټ وزارت ده داسې میکانیزم جوړ شي تر هغو دوی ته هغه خلک راسي ترانسپورټ ته یا په دې سکتور کې فعالیت وکړي چې هغه له هر حالت، روحي حالت ته، رواني حالت نه. او بل په افغانستان کې یو موټردار ته سیستم نه ده معلوم، یو موټروان ته سیستم نه ده معلوم. 4 ساعته دی لګیا موټرواني کوي، حرکت کوي. موټروان ته باید خپل خصوصیات موجود دي چې ته 100 ساعته باید مزل وکړي. په هغه کې هم بیا هم دی فایده نه کوي، نه یې ګټه شته. په دې 100 کلو کې کاوست وکتل چې یو ترانسپورټ موټردار به ونه ویني چې هغه ځان ته بنګلې جوړې کړي. حالان کې یو صنف د هغه صنفونه ده چې 4 ساعته په ګشت کې ده، په خدمت کې ده، په کار کې ده. اما یو میکانیزم نه ده ورته جوړ. یو موټردار 2 موټر نه ده پې اخیستی، کور یې نه ده پې جوړ کړی. دا د حکومت بې توجهي ده او د موږ خپله ناپوهي ده چې موږ به خالص هغه یو 5 روپو ته ګورو، وروسته 20 روپۍ تاوان رانه وځي. نو آینده کې ترانسپورټ وزارت یعنې په دې برخه کې طرزالعملونه او پالیسۍ او قوانین دا یعنې نیمګړي دي؟ هېڅ یې نشته. معین صاحب شته، معین صاحب ته معلومات شته. دوی اوس په وسو کې یو څه کار کړی، لکه وختي معین صاحب چې ویلې چې موږ طرحې جوړې کړې دي. ترانسپورټ وزارت په اواخرو کې خصوصا د معین صاحب په موجودګۍ کې یو څه طرحې جوړې کړې دي. الان کې موږ ته تاواني هم ولې، خو خیر موږ یو څه غاړه ورته ایښې ده، اما مشکلات شته، اوس هم شته. د موږ تاسې افغان صاحب مثلا څه ډول تاسې کومه برخه کې په دې کې نیمګړتیا وینئ؟ مثلا کومې طرحې تاسو ته جوړې سي؟ د ترافیکو قوانین کوي، یوه لویه برخه د لوی عواملو پایسې یادېږي، خو یو خو ترافیکو د 18 قوانینو نه مراعاتول دي. یعنې آیا که چېرته نور قوانین یا طرزالعملونه او پالیسیو طرحې جوړې سي هغه به دا ستونزې راکمې کړي که نه؟ دا اوس فعلا په دې برخه کې په کافي اندازه قوانین زه فکر کوم ترافیکو برخه کې شته، ډرایور ته ټول لارښوونې سوي دي، هغه هم نه تطبیق کېږي. آیا د نورو قوانینو جوړول به دا ستونزه حل کړي؟ نه، دا ستونزه خو غټ لامل یې دا ده چې سړکو نه موجودیت. موږ او تاسې افغانان ګورئ، که موږ او تاسې فکر وکړو موږ هغه شرکتونه چې هغه کوم فعالیت کوي یا کوم چې ډېر مړي کړي دي هغه کامیابه دي. افغانان هم دومره سرزوره دي چې بس خالي دا وایي چې زه به حوصله نه ترې کېږي، طاقت نه ترې کېږي، په جای د دې چې 1 ساعت وروسته ورسېږي خو مسونه ورسېږي، یا معنا دا وایي چې یو نیم ساعت د مخکې ورسېږم که مړ شوم هم خیر فرق نه کوي. او سړکونه هم خراب دي او د ترانسپورټ وزارت یا د ترافیکو دغه کوم میکانیزمونه چې دي موږ ډېر مزل دلته کړی ده. موږ اوس حکومت باید له یو څه نه تیر شي، تر هغو دغه صنف یا دا سکتور منظم کړي، منسجم کړي چې هغه موږ لکه وختي معین صاحب چې ویلې چې د موږ اکثره موټردار نه جواسیر لري نه قانوني اسناد لري، خو دلته فعالیت کوي. مګر موټردار راغلی دی، موټردار اوس وضعیت خراب ده، اکثره بې پلیټه دي، اکثره جواسیر باقیدار دي. په دې برخه کې تاسې مشخصه غوښتنه څه ده؟ یعنې اسناد چې نه لري یا لایسنس ډرایور نه لري، دوی له تاسو سره څه کولی شي؟ دا غوښتنه په دې کې معین صاحب هم موږ سره یو څه کمزوري یو څه وخت مخته کړې ده. ترافیکو مدیریت یو نوی طرزالعمل د ترانسپورټ وزارت سره په ګډه
جوړ کړی ده د باقیاتو په خاطر چې 50% مالیه معاف کړې ده، جرایم مکمل معاف کړي دي. اما دا بسنه نه کوي د موږ ترانسپورټرانو د موږ د ترانسپورټ د موټردارو وضعیت دومره په صفر کې ده چې هغه یو روپۍ هم نشي پرې کولی، ځکه موږ نه دا پیسې په بار مخکې اخیستل شوي دي، هغه نظام رانه اخیستلې، د هغه نظام باقیات باید له موږ اوس وانه اخیستل شي. موږ دغه غوښتنه ترې کړې ده چې تیر په هیر، ځکه حکومت ته هم معلومه ده، ټولو ته معلومه ده چې موږ نه دا یو پلس چند اخیستل شوي دي، هغه که ترافیک اخیستي، که پولیسو اخیستي، کار چې اخیستي دي په تیر حکومت کې ټولو ته واضح معلومه وه، موږ نه اخیستل کېدې. موږ وایو کله نه امارت راغلی دغه د یو کال پیسې دې موږ نه واخلي او موږ ته په دې باندې به د حکومت بودیجې ته هم ډېر غټ عواید لاسته راسي، موږ هم په قانوني چوکاټ کې راسو او آینده کې به موږ د سړک په سر خپل عواید ورکو. یو دغسې کمپیوټري سیستم یو میکانیزم راته جوړ شي چې د سړک په سر موږ خپل چې موټر هم رابار کړو، خپلې پیسې باید ورکړو چې موږ نه قرضدار او نه بیا د دروازو شاته ولاړ اوسېږو په هفتو چې موږ ته جواسیر نه وي کوي. نو که خبر دا ده چې هغه تیر راته ماف کړي، طرح مو ورکړې ده، اکثره مشران را سره په موافق هم دي. دغه اوسنۍ کومه طرحه چې جوړه شوې ده په تیر حکومت کې موږ ته دغسې یوه طرحه جوړه سوه، موږ ته یو دغسې تخفیف راکړه چې 50% مالیه معاف سوه، جرایم ټول معاف سو، دا 50% په 3 کلو کې سو. اما متاسفانه موږ موټردارو نسوې ورکولی. موږ د ترانسپورټ وضعیت هر چاته معلوم ده، ځکه ترانسپورټ د افغانستان د ملت ده، هر سړی کلي کور کې موټر لري، نو هر سړي ته موږ وضعیت معلومه ده چې موږ په دې 100 کلو کې څومره عواید لاسته راوړي دي، موږ که څه یو او که شاته تللي یو. نو موږ غوښتنه اوس بیا هم دا ده له مسؤلینو نه چې باید په دې باندې غور وکړي، موږ ته تیر مالیات معاف کړي او تازه هم په یو چوکاټ کې هم راولي، تر هغو وکولی شو په آینده کې موږ خپله مالیه ورکړو، موږ هم له دې غلاو یا له دې دروغو نه هر چېرته موږ داسې سوي دا فکرونه هم ناارامه دي. ته چې مجرم په زړه کې مجرم جواسیر دی، ناپاک اعتبار چېرته ډارېږي. موږ دا غوښتنه تر کړې چې موږ له دې مجرمیته باید خلاص وو، تر هغو په آینده کې د حکومت مالیه هم ورکړو او موږ له هغه پخوانیو داړهمارانو نه یا چا موږ نه پیسې اخیستې غیر قانوني هغو نه خلاص اوسي. افغان صاحب مننه. خیرخواه صاحب، امی گپایی که افغان صاحب در مورد طرز العمل و قوانین ترافیکی گفتند و یا هم به حیث راه حل موضوعاتی را که پیشنهاد کردند، به نظر شما تا چی حد میتواند شما تا چی حد امرایشان موافق هستید و تا چی حد میتواند در کاهش حوادث ترافیکی مؤثر باشد؟ من به نظر فرمودهای جناب افغان صاحب موافق هستم، اما به نظر من از دیدگاه رشته ترافیک و مسئولیت ترافیک روی جاده فعلا که در تغییرات در طرز العمل و قوانین توجه بکنیم، باید امو مکلفیت ها و وجایب خدا که در قانون تذکر یافته در ادای از او باید زیادتر کوشش بکنه و اهتمام بخردیم. اصلا در ناهنجاری های ترافیک و حادثات ترافیکی که بر روی جاده حادث میگرده یا به وقوع میپیونده، این مربوط و منوط و مشخصا به ترافیک نمیشه، چرا با اساس سند تقنینی که وجود داره یک تعداد نهادهای دیگه هست که با ترافیک در راستای مسئولیت جاده وجه مسئولیت مشترک داره. اصلا ادارات ترافیک 3 همکار استراتژیک دارند که یکیش وزارت ترانسپورت است، دومش شاروالی است و سومش هم وزارت فواید عامه. هرگاه یک حادثه ترافیکی یک ناهنجاری به وقوع میپیونده، انگشت انتقاد مکمل بالای اداره ترافیک است و بالای منصوبین ترافیک است. من یک مثال در رابطه با اقدامات ترافیکی در شهر کابل خدمت شما را میکنم. ببینید، و زمانی که یک جاده راهبندان می باشه، ازدحام ترافیکی، گریه ترافیکی به اوجش میرسه و باعث راهبندان میشه، علت عامل از این در کجا است؟ علت عامل از او ای است که همکارای استراتژیک اداره ترافیک با ترافیک مسئولیت مشترک داره و مسئولیت خود ادا نمیکنه. مسئولیت اداره ترافیک تنظیم جریان سالم ترافیک، کنترل و مراقبت است
صورت سیر و حرکت سالم وسایل نقلیه در بالای جاده است، اما مسئولیت این نداره که جاده ها را از لوث موانع متحرک، ثابت و متحرک پاک بسازه. در حال فعلا جاده های شهر کابل تمام هموطنان عزیز ما به چشم سر میبینند که تمام جاده ها توسط دستفروش ها، توسط تبنگی ها و توسط غرفه هایی که در وسط جاده، در حریم جاده توسط شارولی گذاشته شده کاملا غصب شده. هر جاده از لحاظ انجینیرینگ ترافیک و از لحاظ مهندسی ترافیک از خود قابلیت های عبوری داره. ډاکټر صاحب که د تاسو اړیکه او تماس اوس سم سوي وي تاسو نه به دا پوښتنه وکړو که مخکې مو د عواملو په اړه باندې وویل که په لنډ ډول سره عمومي عوامل یاد کړئ او بیا یې حل لارو ته راسو په اوږده مهال کې څه کیدی شي او په لنډ مهال کې په اوسنۍ وضعیت او په همدې سړکونو سره څه کولی شو؟ ګورئ لکه څنګه چې مخکې موږ بحث پرې وکړلو د امارت په واکمنۍ په وخت کې موږ یو 14 طرحې وړاندې کړې بېلابېلو کمیسیونونو ته چې بالاخره د کابینې لخوا هم تېرې شوې. اوسنی حالت چې تر کومه حده پورې موږ مطالعه کړی دی هغه دا دی چې ټول وسایط باید تر مدیریت لاندې راشي. اکثریت مطلق وسایط ثبت نه دي او یا دا چې که ثبت یې هغه اسناد نه دي نوي کړي. د دې لپاره یو طرحه دا وه چې موږ په 2 ولایتونو کې ون سټاپ شاپ دفترونه باید جوړ کړو چې د ترافیکو، ترانسپورټ او مالیې وزارت مامورین به ناست وي، ټول اسناد به موټرو ته ورکوي او پخوانۍ جریمې او باقیدارۍ او دا ټول دپاره مو طرحه جوړه کړې وه. کله چې دا ټول ثبت خلاص شولو نو د ترانسپورټي شرکتونو د معیاري کولو لپاره هم موږ یو طرزالعمل جوړ کړی دی چې د هغې پر بنا باندې هم سیستم ورته جوړ کړی چې په سیستم کې به دا ټول ثبتېږي، هم به وسایط ثبتېږي، هم به شرکت او د هغې ارزیابي به هم کېږي. هغه شرکتونه چې په معیاري نه وي هغه به ټول د منځه ځي او دا اوس هم تقریبا یعنې فکر نه کوم چې یو 15% هم شرکتونه هم معیاري راوتلي وي، نور ټول غیر معیاري دي او هغه خیالي دي او په جعلي اسنادو جوړ شوي وو. کله چې دا پروسه تکمیله شوه نو بله چې دې دپاره چې دا ترافیکي پیښو مخه ونیول شي او خپله ترافیکي جریان تر کنټرول لاندې راشي او مدیریت شي، خاصتا بارلرونکي او مسافر وړونکي وسایط. نو د جی پی ایس سیستم کومه طرحه چې اوس تقریبا پرون د چهارشنبې په ورځ باندې هغه افتتاح شوه، د جی پی ایس سیستم باید پلی شي. په هغې کې هم سرعت کې کنټرولېږي او هم ډریور کنټرولېږي، د هغې حالت کوم وخت چې دا د هغه شرینک شاته ناست وي او تخنیکي حالت د وسایطو هم کړی شي چې هغه چې کنټرول شي. نو نسبي به یو څه تر کنټرول لاندې راشي. دویمه پړاو باید دا په هغه لنډه موده کې د حل لاره ده. په دویمه مرحله کې ترافیکي جریانونه د یو بل نه باید بیل شي. فرضاً مقابل ترافیکي جریان باید د بل اړخ د ترافیکي جریان نه باید بیل شي او دوی باید یو بل ته مزاحمت ونه کړي. یعنې معنا دا چې یو طرفه جادې باید جوړې شي، هایوې هغه باید جوړ شي تر څو مقابل ترافیک د یو بل ته مزاحمت ونه کړي او په عین زمان کې پلې او حیوانات هم باید د دې نه بیل شي چې دغه موټري جریان ته مزاحمت ونه کړي. خو هغه د اوږدې مودې مسله ده چې دې لپاره ما هم یوه طرحه وړاندې کړې وه چې که چیرې کې دغه وسایط کوم چې بې اسنادو دي دغه ته اسناد ورکړل شي، د دې نه تقریبا تر 10 میلیارډو افغانیو موږ کولی شو چې پیسې ترلاسه کړو او دغه بیرته د پلوي لارو او د ګمرکونو په ظرفیت باندې ولګول شي. موږ که چیرې کې په متواتر ډول 50% دغه نه وروسته بیا څومره چې عواید راځي ترانزیټ نه دا بیرته بیا په ترانسپورټي او ترانزیټي زیربناو باندې ولګو. موږ تر 5 کالو پورې کولی شو چې د افغانستان د حلقوي سرک او لوی لارې یعنې هایوې سرکونه جوړ کړو. خو متاسفانه چې دلته د ادارو ترمنځ هماهنګي او دغه یو بل ته فیصله چې دوی د یو دولت په توګه کار سره وکړي، متاسفانه دغه فرهنګ نه دی تر اوسه رامنځته شوی. یوازې چې دوی ګډ کار سره وکړي یو بل ته مزاحمت سره کوي
او اوس هم زما لوی پیشنهاد او هیله دغه ده چې هغه 14 طرحې چې د کابینې تیرې شوي دي که چیرې کې دا پلي شي موږ حالت مدیریت کولی شو هم ترافیکي او هم ترانسپورټي حالت ولې که چیرې کې هغه موږ واسطه ثبت نشي او ډریور موټر لرونکي ټول په هغه میان چوکاټ چې کوم ټاکل شوی دی هغې کې کار ونه کړي موږ نشو کولی چې حالت مدیریت کړو نو بنان دغه طرحې باید پلي شي او هغه په امانګۍ سره ټول ادارې که دا ترافیک دی او دا مخابراتو وزارت دی او مالیې وزارت او د فایدامي وزارت ټول باید په ګډه دغه طرحې پلي کړي او ټولو په دې کې د پلي کولو کې هغه هم لري دا مسؤلیت هم لري او مکلفیت هم ورته راجع شوی دی د کابینې لخوا بنان دا د حل لارې دي او پرته بله خبره دا ده چې دلته مسلکي کدرونه په ادارو کې باید په ګډه کار سره وکړي یو ځای کې مسلکي کدرونه شته دي په بل ځای کې نشته او د یو بل خبره هم نه پوهېږي بنان دلته ستونزه د کدرونو هم ده او دا یا دا چې د یو وزارت د کدرونو څخه په نورو وزارتونو کې باید ګټه پورته شي دا اوس ترانسپورټ وزارت زما په د ماموریت په وخت کې د وزیر صاحب د ترانسپورټ د مهربانۍ مخې موږ تقریبا 14 کسه د پی ایچ ډي او ماسټر د په کچه د ترانسپورټ متخصصین جذب کړل او هغوی مقرر کړل یو ښه ټیم جوړ شوی دی هلته هغه کولی شي ترافیکو سره مرسته وکړي او د فایدامي وزارت سره مرسته وکړي وروستی کومه طرحه چې فایدامي وزارت د پلانتوناژ په هکله وړاندې کړې ده هغه طرحه د ترانسپورټ وزارت نظر و او دوی مخکې کوم چې جوړ کړي هغه په واقعیتونو باندې ولاړه طرحه نه وه او دا طرحه زموږ طرحه وه که که دوی موږ په ګډه کار سره وکړو ډېرې ستونزې کیدای شي چې حل شي خو درېغه چې دغه فرهنګ تر اوسه نه دی رامنځته شوی چې ادارې په ګډه کار سره وکړي په یو هدف باندې دوی خپل منابع متمرکزې کړي او هغه هدف ترلاسه کړي نو دا د حل لارې دي تاسو پوهېږئ چې ترانسپورټي کلتور یا ترافیکي کلتور دغه د مشرتوبه راپیل کیږي موږ په مکتبونو یا ښوونځیو کې مدرسو کې په جوماتونو کې موږ یو د روزنیز پروګرامونه باید پیل کړو چې هم دوی په ترافیکي قوانینو پوه شي او بل دا چې دا هیڅ کې چې دغه د دې پلي کول زموږ ژوند ژغوري او د نورو انسانانو ژوند ژغوري یعنی دا یو اوږده پروسه ده یو فرهنګي مسله ده خو د دې لپاره دولت مکمل بشپړ یو پلان باید ولري او دغه پلان مطابق باید ټولنیزې رسنۍ په دې کې زیاته مرسته باید وکړي پرته د رسنیو نه هېڅ امکان نه لري چې دغه پروسه مخته یوړل کړی شي هم باید ښوونې او روزنې وزارت هم د لوړو زده کړو وزارت هم حج او اوقافو وزارت او هم رسنۍ په ګډه باید د دې لپاره کار وکړي تر څو هغه فرهنګ چې کوم د ترانسپورټ دپاره ضرور دی هغه رامنځته شي تاسو ته راته ووایاست د خلکو په حیث باندې په همدې اوسنیو شرایطو او دې سړکونو کې څه ډول د دې ترافیکي پیښو د مخنیوي یا د راټیټولو کموالي لپاره څه کولی شي عام خلک په دې برخه کې څومره مسؤل دي په دې برخه کې ترافیک د حادثې ترافیکي د جلوګیري په خاطر اړینه موضوع دا ده چې د ترافیکو خصوصي شرکتونو ترانسپورتي او د ډریورانو ترمنځ ښه همغږي رامنځته سي او خلکو ته ښه آګاهي ورکول سي د ترافیکي حادثو د خطر په لامل او د عام ولسونو هم دا وظیفه ده البته په دې کې مهم رول ډریوران لري چې اکثره د موټر خو ډریوران چلوي او دا په دوی پر ارتباط لري چې موټر څنګه کنټرول کړي او تیز چلاني ونه کړي تر سرعت اندازه تیز چلاني ونه کړي چې د خلکو ژوند ته خطر متوجه دي او په دوم قدم کې سختګیرانه قوانین د ترافیکو دي چې په لارې کې دوی جدي کنټرول او نظارت ولري که یو سړی تر هغه قوانینو څخه سرغړونه کوي دوی لیسانس واخلي او درې میاشتې دلته لکه نورې نړۍ کې چې د خارج کې او دته وایي چې ته نور ډریوري نسې کولی تا دغه تخلف د قانون کړی دی دا هم باعث د دې ګرځي چې په حادثې ترافیکي حادثې تلفات راکم کړي او په اوږدمهاله مدت کې هغه دا دی چې افغانستان کې باید وجادي ټولې عمومي شارع یک طرفه دي اکثره د ترافیکي پیښې پر عمومي لارو رامنځته کېږي چې دا جادي دو طرفه سي بیا د دې څخه جلوګیري کېږي او په اردو لارو کې باید جدي کنټرول او نظارت هم د موټرانو د مالکانو د طرفه هم د سورلوی د طرفه چې هلته دي دوی ډریور ته دا موقع ورنه کړي چې ډریور تر ډېر تیز چلاني وکړي اکثر ډریوران د سورلوی دا کوشش کوي چې دی ډېر ژر ورسېږي
او دوباره بیا نوبت ورسي او ورته حرکت راوکړي. دا باید کم سورلي چې دي دا هم دا مسؤلیت لري چې دوی ورته دا اجازه ورنکړي چې تر هغه معیاري ډېر چلانې وکړي. مننه بابر صاحب، که وروستی پیغام هم ووایاست او تر څنګ یې دا ووایي مثلا عام خلک ولې هغه شرکتونه یا هغه موټرونه لوړ سرعت باندې ځي او یا هم بده تجربه لري لکه د دوی هغه پخوانۍ بیا کتنه که ورته اوس تاریخچې ته دوی ډېر ترافیکي پېښې لري، خو عام خلک بیا هم ورځي لکه هماغه شرکتونه استفاده کوي. آیا په دې برخه کې څه نسي کولی او یا هم خپله موټر چلوونکي هم که نه د ملت برخه ده لکه کورنیو کې په نوره برخه کې د خپل ژوند ته ولې لکه ارزښت نه ورکوي؟ تاسو په نظر یعنې لکه دوی ته مو ویل څه دي؟ زما پیغام ټول د افغانستان ولسونو ته دا دی چې دوی خپل ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوی چې کله په ترانسپورتي اډو ته ورځي سفرونه کوي او یا په ښاري بسو کې کښېني، دوی باید دې خبرې ته متوجه اوسي او دا د هر یوه مسؤلیت دی چې خپل د ځان ژغورنې په خاطر ډریور متوجه کړي چې خلاف د قانون حرکت ونه کړي او چې چلاني ونه کړي. اکثره خلک افغانان موږ غریب بیچاره خلک دي، هغه چې هلته ځي ته اډو ته هغه مجبور دي کوشش کوي چې هغه ارزان بیه موټر پیدا کړي، کرایې ارزانه وي او دوی ولاړ شي. او هلته ترانسپورتي شرکتونه هم دا مسؤلیت لري، د دوی هم دغه سرغړونه کړې، دوی هم خلاف د قانون عمل کړی دی. دوی هم مسئلات مد نظر نیسي او هغه خپل ترانسپورتي شرکتونه موټر صحیح چک و کنټرول نه کوي چې دا ټول آماده د دې دي چې سفر وکړي که یا نه اوږدمهالي سفر ته فرض مثال په عمومي شرایطو ته کابل شمال، کابل مشرقي، کابل جنوبي، کابل لوی کندهار په لارې چې دا بسونه تګ راتګ کوي. تاسې اکثره وخت وینئ چې دا غټ 302 بسونه د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه ترانسپورتي شرکتو بسونه د کندهار کابل پر لویې لارې ډېرې پیښې کړي دي، خلک ته مرګ ژوبله اوښتې ده. باید دلته خلک هم خپل مسؤلیت لري او ډېر مسؤلیت ډریورانو ته متوجه دی چې دوی باید د خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او موټر په هغه اندازه ډریوري وکړي چې دی یې کنټرول کړلی شي. مننه بابر صاحب. افغان صاحب که په وروستیو کې تاسو ته راشو او دا راته ووایي چې د بیا هم ترانسپورتي شرکتونو د اتحادیې یا د شورا په حیث باندې تاسو وړاندیز څه دی؟ لکه نور وړاندیزونه مو وکړو، تاسې خپله برخه به په دې کې څه وي چې ترافیکي پیښې راکمې سي او کم خلک په دې پیښو کې ووژل شي؟ که په لنډ ډول سره په دې اړه راته ووایاست. لکه نور مشرانو چې ویلې، یو خو سړکونه ډېر خراب دي، سړکو ته باید خو په دلایلو خو مو خبرې وکړې، سختګیرانه شرایط به څه وکړئ؟ یعنې لکه شورا لخوا تاسې اراده څه دی؟ هر څه روان دي، مسؤلیت یو لوری هم نه مني. تاسو شورا کې چې ټول موږ منو که هېڅوک یې نه مني، موږ یې منو، موږ خپل مشکل څه ورته کوئ بندل او تر څنګ یعنې عملا څه مو پلان دی؟ یاره داسې ده د افغانستان خلک دي، د افغانستان خلک دي داسې لکه دغه اوس کوم قصاص او دغه کوم سختګیرانه قوانین حکومت اسلامي امارات شروع کړي، دا باید د موږ په ترانسپورټ باندې عملي سي. هر سړی چې متخلف شي، ځکه افغانان اکثره وخت له تاسې مخې ته د سوټي خلک دي، دا ټول چې سوټی نه دی لاغه نه لارې ته کېږي. نو ښه خبر دا ده چې سختګیرانه قوانین ورته جوړ شي تر هغو د قانون مطابق زه یو ځل بیا هم خپله پوښتنه تکراروم، تاسې د شرکتونو په حیث باندې عملا څه پلان لرئ یا آیا تاسو ته لکه دا موضوع د اندېښنې وړ ده که نه؟ تاسو څه کوئ؟ لکه تاسو به وروسته له دې نه حداقل د دغه کال د پیښو له اورېدو نه وروسته تاسې فکر نه کوئ لکه ځان مسؤل نه ګڼئ؟ صحیح ده، منئ یې منلو تر څنګ عملا څه غواړئ؟ نه موږ حکومت ته ډېر وارې په دې هکله ډېرې ښې طرحې ور وړاندې کړي دي، ترافیکو ته هم ور وړاندې کړي دي، ورته مخکې کړي هم دي، ورته ویلي هم دي چې باید موږ دغسې سختګیرانه قوانین جوړ کړو. موږ تاسې جوړ نه سي، موږ مسؤلیت نه اخلو. موټردار ته شرکت والا ته هم مسؤلیت نه ده ورکړل شوی، د شرکتو والا ته هم موږ ته باید قوانین نوي جوړ سي، ځکه دلته یو نه دي، بعض یې مني بعض یې نه مني. هغه باید متخلف له ثانیې نه وځي، هغو نه باید جواز واخیستل سي، هغو نه باید فعالیت یې ورباندې سي. د یو دوه دانې چې مجازات سي د حکومت له خوا نه،
بیا به ان شاء الله ټول لارې ته راشي. موږ خپل هڅې کړې دي، ترافیکو ته هم موضوعات ورشریک کړي. موږ یو څه وخت مخکې کابل د ترافیکو عمومي رئیس سره یو موضوع شریکه کړه. موږ ورته ویلې چې موږ ته بعضې موضوعات راغلي دي چې بعضې موټروانان نشې کوي. موږ ورته ویل چې د سالنګ په سر په غزني کې باید سیار چک پوینټونه موږ ورته جوړ کړو او موټروان راکته سي، د هغه فزیکي حالت وکتل سي چې دا دې ته جوړ ده که نه ده، که نه هغه شرکت باید لغوه سي. خو موږ متاسفانه تر اوسه پورې نه د شرکتو طرز العملونه مکمل لرو، نه د ترافیکو لرو. خدای دې وکړي چې دغه میکانیزمونه ورته جوړ سي، د هغه مطابق باید هر سړی مجرم ته مجرم وویل سي او هر سړي چې کوم مسؤلیت مکلفیت یې هغه وکړي. موږ خپل تر کومه حده پورې کېږي هغه طرحې و برنامې مو سره شریک کړي دي حکومت سره چې په دې باید کار وشي. ممنونه جناب خیرخواه صاحب. اگر به شما پس برگردیم از سوال بیشتر اگر چیز گفتنی دارین و یا هم باعث راه حل و یا هماهنگی که فعلا وجود ندارد و عدم تطبیق قوانین ترافیکی و سایر قوانین ترانسپورتی و مالیه و اینا که افغان صاحب به عنوان عامل اصلی حادثات ترافیکی ازشان یاد میکند، چی راه حل شما پیشنهاد میکنید؟ کوتاه اگر در این مورد بر ما بگوید. خوب، در رابطه با جلوگیری از حادثات ترافیکی و تامین مسئولیت ترافیک در بالای جاده عامه و کاهش گراف تلفظانی در رابطه با حدوث حادثات ترافیکی، راه حل اساسی از او است که تماما نهادهایی که در راستای تامین مسئولیت ترافیک جاده در بالای جاده با ادارات ترافیک و مسئولیت مشترک دارند، اینا مسئولیت‌های خود و جایب خود در قبال این وظیفه خطیر خیش که متضمن حیات انسان هاست باید اینا ادا بکنن به وقت زمان معینش و یک هماهنگی کامل با ترافیک با جمله ادارات ترافیک اینا هماهنگی کامل منسجم و مستحکم بسازند. به خاطر از اینکه در سیستم ترافیکی یک موضوع بسیار خاص وجود داره که سیستم مسئولیت ترافیک جاده در بالای جاده است. در این سیستم ادارات ترافیک، ادارات مانند شاروالی ها، مانند وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، قماندانی های امنیه، این چندین نهاد است که اینا وجه مشترک دارند. بنابراین خواهش ما از همین ادارات زیرربط در رابطه با تامین مسئولیت ترافیکی جاده و جلوگیری از حادثات ترافیکی است که اینا پلان‌های تدابیری و وقایعی مجادلوی که ما ترتیب میکنیم و برشان روان میکنیم، پلان‌های ما را اینا مورد مطالعه قرار بدن و در زمینه تطبیق پلان‌های ما اونا هم پلان‌های تدابیری خود بر پلان ما وقف بدن، در تفاهم با هم ما بتانیم که یک گروه نظارتی و یک گروه که همیشه جریان ترافیک تشکیل بدیم و این گروه در مسیر شهرها و در داخل جاده های شهری باید با اوقات مختلف همیشه حضور داشته باشند و جریان ترافیک تحت کنترل و نظارت دقیق قرار بدن. چون مقوله در قسمت وجود داره که اون مقوله دارای سه معلفه است. این معلفه اولش مراد نمودن قواعد ترافیکی توسط راننده، مقوله دومش تحت نظارت داشتن حرکات، اعمال و افعال راننده، این رانندگی در بالای جاده، و سومش میسر ساختن زمینه ها و فرصت ها و بستر راحت مستری و با حمل ترافیکی در بالای جاده برای رانندگی مسئول و رانندگی با آسایش. بنابراین روی این سه معلفه کار شود، عواملی که این سه معلفه را تحت شعاع قرار داده و این معلفه به صورت درست محقق نمیشه و محقق شدن این معلفه مربوط ارتباط میگیره به می ارگانهای مربوط. یا می ارگانها در هماهنگی کامل با ادارات ترافیک یک پلان
تدابیری مدون ترتیب بدن و این پلان با جدیت کامل و با قدسیت وظیفه‌ای کامل تحت اجرا قرار بدن. انشاءالله رحمان که با تطبیق همین پلان که تمام ادارات زیرب در او شریک هستند با درک وجایب خود ما میتونیم که یک بستر مسئول مرفه آرام و با امنیت برای ترافیک جاده های شهری ما و به ترافیک شهرهای ما هموار بسازیم و جلو هر نوع ناهنجاری ها، بی‌نظمی ها، خودسری ها، راه بندان ها و بالاخره که همه اینا منجر به یک حادثه ترافیکی خطرناک میشه و وقت زمان معین بگیریم. له ټولو قدرمنو میلمنو او لیدونکو څخه مننه چې د بحث تر پایه ملتیا راسره وکړه. زموږ د نن ورځې موضوع د افغانستان د ټرافیکي پیښو مرګ ژوبلې ته ځانګړې شوې وه. تر بلې خپرونې او بیا مو په لوی خدای سپارم.